دردونه ځان له ځان له دي درمان خو مو شریک دی دا ځمکه مو ویشلې د اسمان خو مو شریک دی راځئ چې رقیبانو نن د یو بل سترګې ښکل کړو راځئ چې رقیبانو نن د یو بل سترګې ښکل کړو که هر څه موجوده دي نو جانان خو مو شریک دی ټولو راغلو ناستو میلمنو ته پښتنو ته د شمشاد تلویزیون پېښور مرکز لخوا ستړي مه شي په خیرالې او دې مبارکو کې دې مبارکو کې د هغې راتګ او د هغې یقینا زموږ دپاره ډېر د ویاړ او ډېر د فخر مقام ځای دی زه غواړم چې د شمشاد تلویزیون د دې درېیمې سالګرې په اړه باندې او د اختر د خوشحالو په مناسبت ستاسو 2-3 منټه صرف واخلم د شمشاد تلویزیون لکه څنګه چې شمشاد د یو لوړ غر نوم دی د هغې عظمت د هغې تاریخ او د هغې لوړوالی په خپل ځای لکه د دې ننني شمشاد د وخت د دغې 3 کلن سفر سره راغلی دی شمشاد د 3 کالو شو د شمشاد د شروع کېدو مقصد د شمشاد آغاز صرف پښتنو ته د هغې حق ورکول دي پښتو ژبې ته پښتو کلتور ته پښتني اقدارو ته هغه مخ په وړاندې بوتلل دي او دنیا ته ښودل دي چې پښتانه په خپله ژبه کې په خپله جامه کې او خپل کړه وړه د خپل تاریخ سره او د خپل دودونو دستورونو سره د ځان سره بوتلی شي نن هغه 3 کاله موږ ته ښایي چې شمشاد په خپل دغه سفر کې ډېر په کامیابۍ تللی دی او نن موږ ګورو چې هغه ډاډ او هغه حوصله موږ دلته یو ځای کوي او دغه رنګین ماښام زموږ د دغه پښتنو دپاره د خپلې 3 کلنې سالګرې په مناسبت سره لمانځي نن زموږ په دې محفل کې په دغه خوشحالو کې چې د اختر په ویاړ او د شمشاد د 3مې کلیزې په ویاړ باندې لمانځلی کېږي زموږ د لرې او برې پښتونخوا ډېر نوموړي سندرغاړي ډېر نوموړي نومونه او یوازې د سندریز بهیر نومونه نه بلکې د ژوند د مختلفو څانګو سره تړلي ملګري پوهان مشران همزولي زموږ هغه ټول به ورو د هغې خبرې به ورو د هغې سندرې به ورو د هغې نغمې به ورو خو ستاسو د لاسونو په پړکا سره ستاسو په خوشحالو سره د هغې سره به ملګري کوئ او شرکت به ورسره کوئ زه د خپل پروګرام باقاعده آغاز کومه د یو داسې فنکار نه زما په خیال چې د هغې پیژنګلي که تر ډېره ښه ده د هغې والد صاحب دی د هغې پلار دی خو د هغې اواز په خپله هم یو جادو لري یو اثر لري او په خپله هم په ډېره لږه موده کې ځان ته یو نوم پیدا کړی دی مثال خیال ته اواز کومه په دغې شعرونو چې مونږ دې هسې هم په سر کلکې دعوې کړي دي مونږ دې هسې هم په سر کلکې دعوې کړي دي خولې مو وړې دي خو سوالونه مو په لوی کړي دي ستا د میده زلفو د غېږې د یو شپې په تمه ستا د میده زلفو د غېږې د یو شپې په تمه ته څه خبرې خلکو څومره شپې کړي دي او ما خو وې څوک به په موږ نه خبرېږي څه خبروم ما خو وې څوک به په موږ نه خبرېږي څه خبروم چې ستا د کلي کاڼو هم جانانه خولې کړي دي خواست کوم وصال خیال ته سترګو ته چاله جهانونه دي وادخله دنیا ذوق ستا د دنیا نعمت وادخله دنیا ذوق ستا د دنیا نعمت سترګو ته جانان کې زما ښکلي جهانونه دي وادخله دنیا ذوق ستا د دنیا نعمت وادخله دنیا ذوق ستا د دنیا نعمت
کچکول کې تاج د سکندر دی پروت ګوره د فقیر کچکول کې تاج د سکندر دی پروت زه یم د سخیانو د شومانو کدا نه یم وادخله دنیا زه وکې ستا د دنیا نه یم وادخله دنیا زه وکې ستا د دنیا نه یم غرور در نه د مینې په نوم غواړم زه په غرور در نه د مینې په نوم غواړم زه ملنګ بې نیازه ستا د ویروا ویلا نه یم وادخله دنیا زه وکې ستا د دنیا نه یم وادخله دنیا زه وکې ستا د دنیا نه یم مستی غواړم چې مرګ نشي وجلی هغه مستی غواړم چې مرګ نشي وجلی زه د غمونو د بېګا او سبا نه یم وادخله دنیا زه وکې ستا د دنیا نه یم وادخله دنیا زه وکې ستا د دنیا نه یم दुनिया के करा बखीनो अमीरा तश दुनिया के करा बखीनो अमीरा स्ता शवदा दुनिया जो के स्ता दुनिया न यम वादखल दुनिया जो के स्ता दुनिया न यम वादखल दुनिया जो के स्ता दुनिया न यम سترګو ته جانان کې زما خپل جهانونه دي وادخله دنیا زه وکې ستا د دنیا نه یم وادخله دنیا زه وکې ستا د دنیا نه یم وادخله دنیا زه وکې ستا د دنیا نه یم د قسمونو د خوړلو نه قلاره نه شوې د قسمونو د خوړلو نه قلاره نه شوې ته د لوزونو ماتولو نه قلاره نه شوې په تورو زلفو کې د سپین تارونه هم ښکاره شو خو د خوبونو تختولو نه قلاره نه شوې ډېره مننه جانه څنګه خصوصا نن زموږ په دې ښکلي ماښام کې زموږ ډېر د لرې پښتونخوا او د برې پښتونخوا ډېر درانه میلمانه راغلي دي بابرزي صاحب ناست دی یاباسین صاحب ناست دی خیال محمد صاحب دی شاه ولي صاحب دی نو څنګه محسوسوي خوشحالي خو ده د خوشحالۍ موقع ده زما د اړخه رومبې خو د اختر مبارکي بیا شمشاد ته په درېیمې کلیزې باندې زه مبارکي ورکوم او دا دعا کوو چې مخکې دوی دومره زیات محنت وکړي څومره چې دوی د 3 کالو کې کړی دی او د ټول نه اول زه چې کله راغلم ما چې دا خلک ولیده دا میلمانه مې ولیده دا ګلونه مې ولیده نو ما وړومبي نه یو خبره کړې وه چې بخښنې سره که زمونږ خبره مخکې رستو کېږي یا مونږ کوم شعرونه د چا نه زده کړي او ذهن کې مو وي هغې که خو زیات تر لاړه خو بیا بخښنه غواړم خبره داسې چې خبرې مخکې رستو کېږي هم او خبرې لنډې وایه
د لارې منځ دی څوک به ځي څوک به راځي نه زموږ بلا ملګري ناست دي د هغې نه به خبرې هم اورو خو زموږ یو وینا به خامخا دا کومه چې نن په دې ناستي کې نن په دې پروګرام کې چې زموږ سره څوک مرسته کوي ملګرتیا کوي نو هغه زموږ د افغانستان مخابراتي یو کمپني ده شرکت ده چې هغه MTN ده د هغې به ډېره زیاته شکریا هم ادا کوو چې هغې نن مونږ ملګري کوي زموږ ملګرتیا کوي چې بالکل وړاندې څه خیال دی څوک راغواړي سټیج ته وایي یو وخت بل سپرلی دی بل د یار د راتلو ورځ ده یو اختر دی بل سپرلی دی بل سیار د راتلو ورځ ده اوس حیران یم مخلصه چې د چا په ننداره شم او ښه دی خو ننداره به مونږ د هغې ارټسټو کوم چې دې وخت کې سټیج ته را روان دی ستاسو څه خوښه ده څوک راغواړي بالکل راغواړو نورجهان او نور زموږ کتونکي پوه شه او نورجهان د لاسونو پړکا به ضروري وي Desde el
ویل یې داسې څه په ډېر څه جړغوني اواز ویل یې داسې نن څه ډېر په جړغوني اواز نکریزې مه راوړه دې کلي ته اختر نه راځي نو زه چې اوس کوم فنکار راغواړم کوم سندرغاړی راغواړم یقینا د پښتو په موسیقۍ کې صرف د اواز په دنیا کې نه بلکې د موسیقۍ په جوړولو کې د هغې یو خپل نوم دی یو پیژنګلي ده او تاسو ټول د هغې سره ډېر اشنا یې ډېر ورسره خپل یې ماسټر علي خیدر ته خواست کوم چې راشي او سټیج باندې زموږ د اورېدونکو د کتونکو سره خبرې وکړي او موږ د خپل خوندور کلام هم واوري ماسټر علي خیدر ماسټر السلام علیکم السلام علیکم ډېره مننه څنګه د نن داسې ډېر ښکلی ښکلی ښکارې بهرحال دا ستاسو د نظر کرم دی ستاسو نظر ښکلی دی د هغې وجه دا ده چې خو د اختر د اخیسته ورځ بیا د شمشاد ټلویزیون درېیمه سالګرا او بیا ماشاءالله تاسو ګورئ چې دا مخکم مشران لکه خیال صاحب شاولي لالا اباسین صاحب بابرزی صاحب پراچه صاحب نور ډېر محترم شخصیات اجیت صاحب ترکستان او د دې نورو ټولو دا برکت ده چې موږ غواړو چې په دغې خوږو کې په دغې خوشحالو کې تاسو نور هم د اواز خواږه ګډ کې خو که زه ستاسو وړوکی غوندې سوال وکړم خیر دی خطرناک سوال نه وي نور زیات څه وي دا خطرناک نه دی زه غواړم چې ستاسو د ټولو نه خوښ شعر کوم وي ماته ووایه یا ټپه دا د داسې سوال وکړو چې وایي خدای دې داسې حیران کړه لکه زه چې حیران کړم بخښنه غواړم شعرونه خو ټول زما د خوښې دي شاعري چې څومره ده هغه زما د خوښې ده خو زه به دا ووایم هم په دې موقع د حمزه صاحب محترم یو شعر چې خدای دې مینډېر کړه چې خیرې کوي خدای دې مینډېر کړه چې خیرې کوي نور راته هېڅ چل نه راځي نو موږ هم غواړو چې ستاسو مینان هم ډېر شي ډېره مننه ستاسو پرېږدم خپلو کتونکو ته چې څه ورته وروئ کتونکو نه یو زما دا خواست دی هغه چې زه یم که څوک وي چې کوم سندرغاړي راځي نو کم از کم د دې خوشحالۍ په ورځ یا د دې موقع په مناسبت باندې دومره کنجوسي په تالیانو کې نه ده پکار کم از کم لاسونه د کلیپ پلیز ماسټر دپاره ډېر تھینک یو ډېره مننه I'm proud of you. Thanks. Stamina ke yara che khub na reklamani story mein gawadi story mein gawadi stamina ke yara che khub na reklamani story mein gawadi yara story mein gawadi yara story mein gawadi stamina ke yara che khub na reklamani story mein gawadi yara story mein gawadi yara story mein gawadi
गवा स्टोरी में गवा दी स्टोरी में गवा स्टामिना की यारा स्टामिना की यारा स्टामिना की यारा ची खूबना और इकलमा दी स्टोरी में गवा दी यारा स्टोरी में गवा स्टोरी में गवा दी यारा स्टोरी में गवा से बीमारी में जाना ना यौरस पे में सवाल खुचरता रसी तरस माना टूल ख्वा गया दुनवरी लीत बिगाड़ी स्टोरी में गवा दी स्टोरी में गवा स्टोरी में गवा दी स्टोरी में गवा स्टामिना की यारा स्टामिना की यारा स्टामिना की यारा ची खूबना और इकलमा दी स्टोरी में गवा दी यारा स्टोरी में गवा 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 अस्सलाम वालेकुम दलता रागले टूल गुलुनो ता द मीना शम्स दाड़ाखा द शमशाद टेलीविजन द्रेम कलीजा और द गट अख्तर खुशालाई डेरे डेरे मुबारक شه هیله لرم چې تاسو ټول به د شو ډېره زیاته خوښوئ او ماشاءالله ډېر ستر ستر مېلمانه راغلي دي تاسو ته السلام علیکم خو زه دې وخت کې زما یو بل ملګری و هغه مانې ورته په لار کې پاتې شو نو په جمع باندې هغوی دې اواز ورکړو ماسټر صاحب جی تاسو ښایسته ښایسته سندرې مو اورې لګیئ او د خندا پروګرامونه درته ښکلي خاکي خاکي ښکلي یو ځل بیا سلام السلام علیکم وعلیکم السلام ما خو یو ډېره ښه سندرغاړې راغوستله که نه خو زه وایم چې مونږ اینکر چې کله راغواړو نو زموږ یو بېله طریقه وي خو کله چې سینګر راغواړي نو د هغوی څه طریقه وي دا خو یقینا مشکله مرحله ده خو بهرحال ما دپاره ښه اعزاز دی زه پرې فخر کوم چې زه خپله سندرې وایم یا کمپوز کوم او داسې یو سندرغاړی زه راغواړم چې هغه به زه تاسو څه ویل غواړئ که زه ووایم د هغې باره کې داسې سندرغاړی چې د هېڅ تعارف محتاجه نشته زه وایم مخکې به زه وایم یو څو شعرونه زه بلکې د لر او بر پښتونخوا دپاره چې څومره زموږ سندرغاړي دي ادیبان دي د هغوی په احترام که څوک ژاړي که څوک خاندي پکې اوسي که څوک ژاړي که څوک خاندي پکې اوسي د یو بل نه مینې غواړي پکې اوسي پښتونخوا د تل آباده وي سایله د ګلونو سندرغاړې پکې اوسي very good ماشاءالله دا چې کومه سندرغاړې ده تاسو یقین وکړئ زه یقینا د هغې باره کې به زه څه وایم خو زما ټول سندرغاړي زما د تن یو حصه ده زما وجود دی خو دا واحد داسې یو سندرغاړی ده چې هغه زه ورته که د خور وی که د لور وی هغه رشته مې مو سره ده او چې کله زه غواړم چې زه ښه ګانه کمپوز کړم او تسلي مې پرې وشي نو هغه نازیه اقبال ده دوستانو ستاسو د ټولو لاسونو پړکا کې درپور پلیز نازیه اقبال موږ راغواړو دا داسې ده لږ ډېر استقبال چې پته ورته ولګي چې پېښور ته راغلی نازیه اقبال خو نازیه تا ته اختر ډېر مبارک شه ډېره مهرباني زما طرف نه تاسو ته او ګرانو کتونکو ته هم ډېر مبارک شه او د شمشاد ټلویزیون درېیمه کلیزه هم موږ زما د طرف نه شمشاد ټلویزیون درېیمه سالګره هم ډېره مبارک شه نو اوس نازیه اقبال او تاسو ګورو چې نازیه اقبال څه وایي بلکې دا سندره زما هم د خوښې سندره ده خدای وکړي چې ستاسو د خوښې وي ډېره مننه Everybody, come
دی اوچوي د زیګر وینا مینا صدا سری لمبې دي رسوایی دا شوګری دي هر مین تپو سکړه په جړای سترګې سری دي مین مودام سوزيږي جانان پسې کړيږي مین مودام سوزيږي جانان پسې کړيږي مین جودان کې سوک پچا شیطان کې مین جودان کې سوک پچا شیطان کې عشق 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 خانه خراب دے سوک مین پچا نکی سوک مین پچا نور کلی پیدان کی سوک پچا شیطان کی عشق 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 خانه خراب دے سوک مین پچا نکی سوک مین پچا سوک مین پچا نکی سوک مین پچا 1 2 3 4 Hai Rabba 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 Hai Rabba Hai Rabba Hai Rabba Hai Rabba 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 Hai Rabba Hai Rabba Hai Rabba نازیه وایي چې عشق 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 خانه خراب نو عشق د چا چا خانه خرابه کړې ده عابد یاره عشق خو د چا خانه نه ده خرابه کړې دا خو هر سړي خپل د ذهن پیداوار دی چې بس عشق کوي نو بیا خو به ورته لکه ستا په شان که نه اول خو درته دا وایم مړه اختر دې مبارک شه ماشاءالله ډېر ښه ښکارې خیر عزت وکړه ستا مبارک شه هسې عابده رښتیا رښتیا به وایې که نه غوښه دې خوړلې ده یاره مینا د صحت نه تا ته اندازه نه کېږي نه خو ماشاءالله صرف ما ته نه کتونکو ته هم کېږي اوسې زه غلط یم عابده د غوښې خبرې خو مونږ کوو که نه وګوره ما ستا خوړلی بیا پوه شو نو خوښه دې نه ده یو ښایسته غوندې کې سندره مونږ واورو غوښې پسې او سندره نو هغه اورېدلې دې نه وي وایي مړه ګېډه فارسي وایي نو خالد ملک خو پښتو وایي که نه دا خو د هغه کمال دی چې فارسۍ سره هغه پښتو هم ووایي نو زما په خیال لوبې غواړو خو د هغې نه مخکې د مخلص یو شعر دی و یار دې مړ نشي چې په یار دنیا ورانېږي یار دې مړ نشي چې په یار دنیا ورانېږي او د هغه مرګ دې په تورو خاورو موړ شي او خلکه ما یې صدقه د کټه ته وکئ زه دې مړ شم خو زما جانان دې جوړ شي شکر دی شکر دی عابد چې تا ته شعر خو پوره پوره یاد وکړه زه یارېدم مې نه غلطي پکې ونه کړې او ما د جانان اشاره مباسین صاحب ته وکړه ګورې ښه نو اوس به ستاسو موږ ټایم نه اخلو په دروند استقبال باندې د یو ډېر ښایسته سندرغاړي خالد ملک استقبال وکړئ خالد ملک
شم تبا تکا شوی جدا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا पता दासी खुम कवा सुशु पता दासी खुम कवा जबाले पलेशमा रेश्ता उमना तकशवी जुदा लमा तकशवी खफा नो दासी मकवा दासी खुम कवा मखमा अड़वा दासी खुम दुमरा नारवा दासी खुम कवा दुमरा नारवा दासी खुम कवा जुखू पलम्बा शमा जुबा शमीरा तकशवी जुदा लमा तकशवी खफा तो दासी मकवा दासी खुम कवा मखमा अड़वा दासी खुम शम तबा तकशवी जुदा लमा तकशवी खफा नो दासी मकवा दासी खुम कवा मखमा अड़वा दासी खुम कवा ما د وخت سپو ته په سارا مه پرېږده ما د وخت سپو ته په سارا مه پرېږده ما له لاس راکه ما تنها مه پرېږده دا کنټتار لرکه چې ځو او راځو دا کنټتار لرکه چې ځو او راځو و د کابل جانانه ما مه پرېږده مینوالو اورېدونکو موږ راغونډ یو د شمشاد تلویزیون له د دغې خوشحالۍ په موقع باندې یقینا داسې خلک شته داسې سوچونه شته داسې ذهنونه شته او داسې فکرونه شته چې ستاسو دپاره یې داسې یو پلیټفارم راوړی دی چې د پښتنو په ژبه کې د پښتني کلتور د هغې روایات هغې ته ټولې دنیا ته وړاندې کوي په هغې کې یوه نامه د حاجي فضل کریم ده څوک چې نن زموږ ترمنځ نشته خو د هغې یو لیکلی پیغام ستاسو وړاندې پیش کوم فضل کریم حاجي صاحب زموږ مشر دی د شمشاد ټلویزیون په کابل کې خو د خپلو څه مصروفیاتو له امله هغې حاضر نه شو نو د هغې دغه څو کرښې ستاسو په وړاندې پیش کوم د لوی الله پر قایمه دایمه تلپاتې او پاکه نامه ډېرو ګرانو میلمنو درنو پښتنو ته ښه راغلاست مینه او احترامات
د ډېر ویاړ او خوشحالۍ مقام دی چې شمشاد ټلویزیون د خپل 3 کلن سفر او لوی اختر د خوشحالو نمانځلو په اړه لر او بر پښتانه په خپل دویم کور پېښور کې یوځای کوي. یقینا دا غونډه او خوشحالي هم د دغه لړۍ یو مهمه کړۍ ده د کومې پر بنسټ چې د شمشاد ټلویزیون خپرونې په سوچه پښتو کې 3 کاله وړاندې پیل کړی شوې. دغه ستر او عظیم مقصد د پښتو ژبې ادب ریښتونی پښتون کلتور او پښتني کلتورونو یوازې روزنه او پالنه نه ده بلکې د دې وطن ولس او ژبې د لرغوني تاریخ د ستاینې او ویاړنې اعتراف او ژوندی ثبوت هم دی کوم چې نن موږ په شریکه وینو ګورو اورو او وایو چې په دغه یوازیني مقصد کې موږ بریالي یو. شمشاد لکه د خپل لوړوالي او عظمت د خپلو ټولو پښتني خواوې اړخونو ترڅنګ د پښتو پر یو ځانګړي لار هسکه غړی خپل مرام پله درومي. زه په داسې مهال او دغه خوشحالو کې د لر او بر دواړو خواو پښتنو نه د پښتو او پښتون د ودې ګټې او پرمختیا په لور دغه سفر کې د همکارۍ او ملګرۍ خواست لرم په دغه باور چې د پښتو یووالي او مینې دغه لار او منزل به موږ تر خپل ستر عظیم مرامه رسوي. د نیکو هیلو او پښتو او پښتنو مین حاجي فضل کریم، کابل، افغانستان. مینوالو دا خبره خو زمونږ د ورورولۍ د یووالي او تر څو چې زمونږ ترمنځ د مینې او اتفاق دغه ناستې وي دا خوږې خبرې وي نو موږ نو څوک هم نشي بېلولی او زمونږ د امن دا کاروان به هم دغسې روان وي. خو د پروګرام مخ په وړاندې بوتلو دپاره د موسیقۍ د میدان یو بل نوم خواست کوم کندي کوچۍ ته.
وجانا نزدي دي غمنو ميلمنا كلماي نه نه داسې خبره نشته زه به ولې غمګین یم اصل کې ما باندې لږ شان پریشر دی که نه دا شوکت محمود شوکت محمود یعنې زموږ شوکت ماشوم جی او دې وخت کې غریب ډېر زیات ټینس ناست دی خو دې نه مخکې چې موږ هغوی راغواړو موږ سره نور هم ښایسته ښایسته سندرغاړي دي او هغه سندرغاړی تاسو ته پته چې څوک دی جی ها زموږ استاسو ډېر خوږ ډېر دروند خو د هغې نه مخکې دومره دروند هم نه دی د هغې نه مخکې یو خبره زما بار بار سټیج نه هغه طرف ته زما خبر را یادېده ما وایي زه شکریه ادا کوم زموږ کومې فیمیل آرټسټانې راغلي دي شازمه بابي ده نوشابه ده نورجهان بابي ده رابعه تبسم ده دا نورې ملګري دي د هغوی او د آرټسټان چې کوم راغلي دي زموږ د فیلډ سره کوم تعلق لري هغه آرټسټان د هغوی هم مشکور یو د ټولو میلمنو مشکور یو خو په خاص توګه د دغه فیمیل چې هغوی وخت وایستو او دلته راغله دا ستا خبره په سر سترګو د ټولو ومنله خو خپل کور ته په راتګ باندې د هغې کس شکریه نه ادا کېږي ولې چې دا د دوی کور دی خبرې اترې به موږ کوو خو دې وخت کې زه راغواړم زموږ ډېر خوږ سندرغاړی سجاد تورو سجاد صاحب په خیر راغی ستا د مایک خبرې نه کوي دې خوا راشه د دې جینۍ سره خیر کا اختر دې مبارک ستاسو مبارک شو کوم خواږه کیمرې چې ماته لګېدلې دي او دا ټول خواږه خواږه خلک دي ټولو ته اختر مبارک شي خاص خلکو ته مو خاص خلک خو کریم خان صاحب دلته ناست دی زموږ ټیم پروډوسر دی ما ورسره سیریل هم کړو نو هغې ته هم اختر مبارک شه او داسې نور کوم چې خواږه خواږه زموږ خلک دلته دي واسم یوسفزی صاحب دی سلیم صافي صاحب دی نور زموږ وروڼه دي د پروډکشن سره تعلق لرونکي خلک ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک شه جی او څنګه چې تاسو ته سجاد تورو موږ د شمشاد ټلویزیون درېیمه کلیزه هم مانځو نو دې کلیزې په هکله باندې وړو ټکو کې لږ څه ووایې مثلا څه وا دا وګورې مثلا څه ظالمه درېیمه کلیزه موږ مانځو دومره د خوشحالۍ موقع ده زما طرف تاسو ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک مهرباني زما په خیال مینا د دومره راتګ هم بس دی ځکه دی د قربانۍ کپړو کې راغلی دی وخت یې ویستی دی او راغلی دی نو پرېږده چې سټیج ته څه دپاره راغلی دی چې هغه پرفارم کړي دا پرفارم کړي خو هغې سره سره به تاسو هم دله ډاډګري نه ورکوئ بل چې د هغې نه بغیر سندرغاړي او آرټسټ نیمګړی دي
پیلونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا روڑا بندے بندے چیو پیلونا روڑا بندے بندے چیو پیلونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا د فکر ټال دیرال جوړ کو د فکر ټال دیرال جوړ کو پیران لاړې ز یوازې یو زنګي دما پیران لاړې ز یوازې یو زنګي دما روړ بندې بندې چیو پیلونا روړ بندې بندې چیو پیلونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا راز چې دواړه او پټال کینو راز چې دواړه او پټال کینو یا بیاران شو یا بدواړه خوري شونا یا بیاران شو یا بدواړه خوري شونا روړه بندې بندې چیو پیلونا روړه بندې بندې چیو پیلونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا د مینې او پیدا کیږي مینه د مینې او پیدا کیږي په مینا مینا دکات مین دکړما په مینا مینا دکات مین دکړما روړه بندې بندې چیو پیلونا روړه بندې بندې چیو پیلونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا روړه بندې بندې چیو پیلونا روړه بندې بندې چیو پیلونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا روړه بندې بندې چیو پیلونا روړه بندې بندې چیو پیلونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا جانان بیر لرازا چیو زنگونا د پروګرام د دې مجلس یو داسې پړاو چېرته چې صرف دغه ویلی شم چې د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کړو د رڼا د ستورو راوړه موږ به وینې د زړه در کړو استاد شاه ولي زموږ سره نن ناست دی زه خوشحاله یو ویاړو استاد خیال محمد صاحب زموږ سره ناست دی زه غواړم چې د دغې موقع نه د دغې ناستي نه د هغې فایده واخلم او د افغانستان بلکې یوازې د افغانستان نه بلکې د لر او بر پښتونخوا
هنري او فرهنګي ټولنې سپین غر لخوا هغې چې استاد شاه ولي ته هغې د فن په اعتراف کې کوم ایوارډ ورکوي د شمشاد تلویزیون په لاس باندې د هغې دپاره ستاسو ډېر زیات درناوی هغې ته خواستګار یم چې تاسو لاسونه وپړکوئ چې استاد شاه ولي ته د سپین غر دغه ایوارډ زموږ ډېر ګران مېلمانه استاد شاه ولي ته خواست کوم چې راشي استاد شاه ولي تاسو ته ډېرې زیاتې مبارکیانې وایو ستړي مشي درته وایو ښه راغلاست درته وایو زموږ اورېدونکي زموږ کتونکي ستاسو په وړاندې دي خپل احساسات خپل جذبات که د هغې سره شریک کړئ خوشحاله وي زه خو د ټولو مخکې خپل درانه سلامونه د زړه له کومې ټولو لیدونکو ته او اورېدونکو ته وړاندې کوم خوشحاله یم چې نن د شمشاد تلویزیون درېیمه کلیزه او د لوی اختر په مناسبت باندې زموږ د دوستان او ملګري او ځوانان او په دې کې ډېر لوی لوی فنکاران او زموږ ادیبان شاعران لیکوالان ټول راټول شوي په یو اتفاق سره یو اتحاد سره موږ ټول منسجم یو الحمدلله شکر ملنګ جان استاد یو شعر دی وایي چې خاونده جوړ کې ته زموږ دغه نیمګړی اختر خاونده جوړ کې ته زموږ دغه نیمګړی اختر چې کوز او بر پښتانه ټول پکې ګډون وکړي لر او بر پښتونخوا پېښور زما د سترګو تور دی 22 کاله کېږي زه په پېښور کې زما ډېر لوی عزت شوی دی د اعلی نه تر ادنا پورې او صد خلکو ما ته ډېر لوی عزت راکړی او افغانستان چې دی هغه یو شاعر داسې وایي چې افغانستان وایي دا د پښتون کور دی دې کې د پښتون بچي اوسېږي زمونږ لر او بر پښتانه چې دي دا ټول یو دغه یو مرام یو دی مفهوم یو دی زمونږ یووالی یو دی زه ډېر بېحده خوشحال یم او پېښور خو زما د سترګو تور دی په ما باندې ډېر ګران دی زه بېحده احترام ورته لرم زه یو شی تاسو ته عرض کوم دا نوی نسل او نوي هنرمندان چې دي دا زمونږ دا ټول زمونږ د ټولنې زمونږ اولاد دی زمونږ بچي دي موږ دوی ته ښه راغلاست وایو دا مستقبل به آینده د دوی په لاس کې وي ډېر روښانه به وي موږ دې ته دعا کوو د زړه له کومې او دغسې سټیپ بای سټیپ موږ خو نه پاتې کېږو هر سړی ځي منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا نو نه به زه پاتې کېږم نه به خیال محمد پاتې کېږي نه به بل پاتې کېږي راتلونکی د دی په مګر دغه نه زه یو خواهش کوم او د خپلو شاعرانو نه یو خواهش کوم چې دا اجتماع یا دغه ملت یا دا ولس دا خلک په موږ دا ټولنه په موږ باندې حق لري د دې په ځای چې موږ په ګډو وړو شعرونو باندې سر شو نو که داسې یو حماسي سندرې ووایو ملي سندرې ووایو مترقي سندرې ووایو د وطن د آبادۍ سندرې ووایو د پښتونوالي او د غیرت د شهامت او د شملې د پټګۍ سندرې ووایو او د ملت دیوال دا به ډېر دغه وي خواست کوم استاد خیال محمد ته چې هغې په خپلو لاسو استاد شاه ولي ته ایوارډ ورکړي او د هغې ملګرتیا وکړي استاد شاه ولي ته نور درناوی هم وبخو سجاد صاحب ته به خواست کوم چې هغې هم راشي او زموږ دغه ملګرتیا نوره هم درنه کړي د افغانستان د سیمې راغلی نوموړی شاعر ملګری هغه د نمایندګۍ دپاره بابرزي ته او زموږ د سیمې ښاغلي سلیم صافي صاحب ته خواست کوم چې هغې هم راشي زموږ ملګرتیا وکړي زه غواړم چې دې راغلو مېلمنو هغې تاثرات په دوه درېو لفظونو کې د استاد شاه ولي دپاره او د دې ننني
ناس مجلس لپاره استاد خیال محمد ګرانو کتونکو اورېدونکو مشرانو زما په خیال زما به پکې مشران ډېر کم دي خو ټولو ته د زړه د کومې د دې اخترو مبارکي ورکوم او شاه ولي جان ته د لرو برو پښتنو د طرفه د دې ایوارډ مبارکي ورکوم ډېر مبارک سجاد صاحب زموږ سره دی زه غواړم چې هغې خپل تاثرات زموږ کتونکو ته ورسوي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو حاضرینو ته او د حال کې ټول څومره چې میلمانه راغلي دي ټولو ته هرکلی ویم او ډیره شکریا ادا کوم د شمشاد ټلویزیون د مشرانو د طرفه زما د طرفه د ټولو مشرانو د طرفه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د شمشاد ټلویزیون د پیښور څانګې د همکارانو چې دا دومره ښکلی پروګرام یې جوړ کړو د MTN موبایل کمپنۍ چې هغې موږ سره په دې پروګرام کې مرسته کړې ده او ټولو ته بیا یو پیره هرکلی ویم او د دې خپلې ورځې مبارکي ټولو ته وړاندې کوم بابرزي صاحب ته خواست کوم که څه ویل غواړي زه هم په خپل وار سره بیا هم درنو میلمنو درنو ځوانانو لیکوالانو او زموږ خویندې چې دلته راغلي دي دوی څخه ډېره مننه کوم چې د شمشاد تلویزیون په درېیمې کلیزه کې موږ سره ونډه واخیسته او زموږ زړه ته یې ډاډ راکړه قوت یې راوباښه او زموږ سندرغاړي دې ښه سندرو ته واڅول دوی نه ډېره مننه کوم او خدای دې دغسې محفلونه تان لري او شاه ولي استاذ ته هم د دغه ډالۍ مبارکي ورته وایم او خدای دې وکړه چې د دې مکتب شاګردان نور هم او د دې لاره تعقیب کړي او د دې مکتب دغه تعقیب کړي بابرزي صاحب ډېره مننه بخښنه غواړم ستا یو سوال و هغه حل نه شو زما سوال و جی بابرزي صاحب نه ما وخت یو سوال کړی و چې د نازولو په مړوند خوبونه څنګه کېږي نو زما په خیال یو ساعت سوچ نه پس هغې جواب ماته راکول غواړي تاسو وړاندې درنو میلمنو په اجازه باندې اصلي په دې شعر کې داسې ده چې مینه حتما نغښتې وي لکه زموږ د ټولنې بنسټ په مینه ایښود شوی دی لیلا مجلوب تار سړی د قدر په سترګه ګوري مومن خان او شیرینۍ ته قدر په سترګه ګوري نو د نازولو په مړوند خوبونه څنګه کېږي سړی بیا څنګه راویښېږي ما ته چل نه راځي سلیم صافي صاحب زموږ سره ولاړ دی که څه ویل غواړي اتل صاحب حکمونه بار بار صادروي او موږ پې عمل کوو نه زه د خبرو په اراده راغلی وم او نه د اوسني کار په اراده باندې وم د نړۍ په سیاست خبرې کوی شم د سیمې په سیاست خبرې کوی شم په اقتصاد خبرې کوی شم که نور سالغا تلغی په هغې هم خبرې کوی شم خو دا توان په ځان کې نه وینم چې د خیال محمد صاحب غونته لوی او عظیم سندرغاړي په مخ کې د شاه ولي صاحب غوندې بل لوی سندرغاړي په فن باندې خبرې وکړم صرف مبارکي به ورته ورکړم ډېره مننه زمونږ د دې راغلو ټولو میلمنو دپاره ډېر زیات لاسونه وپړکوي سرفراز راغواړم اوربل چپکي بیا راسته کې دا د کم کلي دی دې وړ کې ما نه زړګی وړی راځي سرفراز
د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې د پسان کوی نه دی بسوري لګولې دا د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې د وړکي ما نظر کې وړې اور بل چپکی بیا راسته کې دا د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې د وړکي ما نظر کې وړې د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې ځکه مې ټوله شپه چړلي دا د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې بلې په زنه باندې خال دی څومره ښکلی دا د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې د وړکي ما نظر کې وړې اور بل چپکي بیا راسته کې دا د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې د وړکي ما نظر کې وړې دا د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې ځکه زړګی مې خوارزار دی دا د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې سملی بنې شوم چې مې یو نظر لیدلی دا د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې د وړکي ما نظر کې وړې اور بل چپکي بیا راسته کې دا د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې د وړکي ما نظر کې وړې د کوم کلی دی د وړکي ما نظر کې وړې زما یادېږي شویب جانه دا د کوم کلی دی د وړکي ما